السلام علیکم دوستانو، امید لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشاله یې. دوستانو په دې ویډیو کې تاسو سره درې هغه پټ رازونه شریکوم چې څنګه تاسو د یو ښځې زړه لاس ته راوړلی شئ او هغه په ځان باندې مینولی شئ. ویډیو تر اخره وګورئ، ډېر مهم او ضروري معلومات تاسو سره شریکوم په دې هیله چې دا معلومات به ستاسو لپاره ډېر ګټور وي. نو زموږ چینل خان کلیک در سره خامخا سبسکرایب کړئ او دا ویډیو هم لایک کړئ. قدرمنو دوستانو، نن سبا که موږ وګورو نو اکثره کورونو کې د ښځې او خاوند ډېرې لانجې روانې وي. اکثره وخت واده په ډېره مینه وشي او په اولو ورځو کې د یو بل ډېر زیات خیال ساتي، خو د وخت په تېرېدو سره سره ښځه او خاوند په یو بل باندې بوج شي، د یو بل قدر او عزت نه کوي او یو بل ته په ښه سترګه نه ګوري. په دې کې د ښځې او د خاوند لخوا څه غلطیانې کیږي، که هغه غلطیانې پرېښودل شي نو ژوند به له خوشحالو ډک شي. په دې کې لومړی غلطي چې خاوندان یې کوي هغه ښځې ته وخت نه ورکول دي. دوستانو، په دې خبره موږ ډېر تحقیق وکړو او د مختلفو معلوماتو نه مو دا خبره معلومه کړه چې هر کله یو خاوند خپلې ښځې ته وخت نه ورکوي، د هغې خبر نه اوري او د هغې مشکلات نه حل کوي، نو تر یو وخته پورې خو ښځه صبر کولی شي، خو اخر ښځه خپل ضد شروع کړي او د کور خوشحالي د بربادۍ اړخ ته لاړه شي. زیات خلک به دا نه مني چې ګینې دا خبره صحیح نه ده، خو تاسو یو ټرای یا کوشش وکړئ او څو ورځې چې کور ته راشئ روزانه خپلې ښځې سره کښېنئ، هغې ته وخت ورکړئ او د هغې نه د روزمره ژوند باره کې تپوسونه وکړئ. تاسو به وګورئ چې هغه څنګه په تاسو باندې ځان قربانوي او څنګه ستاسو د کور ماحول سمیږي. خو که تاسو کور ته راتلو سره موبایل کې مصروف شئ، ښځې او بچو ته وخت نه ورکوئ، نو دا مسایل به ټول عمر همداسې روان وي او په کور کې به لانجې نور هم زیاتیږي. ځکه چې ښځه د خاوند سترګو ته په کور کې ناسته وي او چې خاوند ورته وخت نه ورکوي نو ضرور په کور کې لانجې او مسایل را پیدا کیږي. دویمه خبره چې ښځې ورسره ډیره مینه لري، هغه د ورځې په دوران کې یو ځل خپلې میرمنې یا ښځې ته د مینې په خاطر ټلیفون کول دي. دا کار که ښځه هم وکړي نو ډیره ښه خبره ده چې د ورځې په نیمایي کې خاوند خپلې ښځې ته یا ښځه خپل خاوند ته ټلیفون وکړي او ورته ووایي چې څنګه یې ډېر راته یاد شوی یا ډیره راته یاده شوې، نو ځکه مې درته رنګ وکړو چې ښکلی غږ دې واورم. دا کار کولی شي د ښځې او خاوند په منځ کې مینه زیاته کړي او دواړه یو خوشحاله ژوند تیر کړي. او ښه خبره دا ده چې دا ښکلی عادت ستاسو بچو ته هم انتقال کیږي او هغوی هم دغسې د مینه ناک ژوند اړخ ته قدم ږدي. درېیمه او اخري خبره دا چې د ښځې په خبره یقین وکړئ. زیات سړي داسې وي چې کور کې د مور او ښځې په منځ کې لانجې روانې وي، خو اکثره وخت سړي خپلې ښځې ډبوي او ذلیله کوي، همدا ورته وایي چې که زما مور ښه وایي او که بد ته به یې منې. دوستانو، دې کې شک نشته چې د مور د خپو لاندې جنت دی او د مور خبره منل پکار دي. خو دغه ښځه چې هر وخت بې ګناه بې خطا وهل ډبول خوري، کله د هغې خبرې ته هم غوږ ایښودل پکار دي چې هغه څه وایي او د خبرې حل معلومول پکار دي. سړي له پکار دي چې هر وخت خپل کور کې انصاف وکړي، ځکه چې واده کړې ښځه هم د چا لور او خور وي او ډېر په مینه خپل مور او پلار رالوی کړي وي. نو که یو خاوند هر وخت د خپلې ښځې خبرې غورځوي، ممکن ډېر زر په کور کې ستونزې او لانجې را پیدا شي او ښځه هم د خاوند نه نفرت شروع کړي او د نفرت انجام بیا ډېر بد وي. دوستانو، دا وې هغه درې خبرې او پټ رازونه چې تاسو سره مو شریک کړل. امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوې وي، ستاسو لپاره به ګټوره تمامه شوې وي. خپل نظر را سره کمنټ کې خامخا ولیکئ. له نورو تازه په زړه پورې او ښایسته معلوماتي ویډیوګانو لپاره خان کلیک چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.